دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیاوی پراخی طلب کولو باندې تنبیه او د نبی علیہ السلام د گزارے حالات د بیبیانو نبازی زیاتو باندې جواری نبی علیہ السلام قسم خوړو چې د یوې میاشتې پورې به دوی ته نه ورځم چې ورته زور نه وشي او ځان لای په یوه کوټه کې قیام فرمایلو. په خلکو کې دا مشهوره شوه چې نبی علیہ السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا وقت خپل کور کې و چې دا خبرې واورېده نو په منډه یې تشریف راوړو. په جماعت کې ولیدل چې خلک ځان له ناست دي د نبی علیہ السلام د غم او د غصې په وجه جاړي. بیبیانې هم ټولې په خپلو کورونو کې جاړي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خپل لور حضرت حفصه رضی اللہ عنہ ته ورغه. هغه هم په کور کې جړل ورته وویل اوس ولې جاړي آیا ما به همیشه د دین نه ویرولی چې د نبی علیہ السلام ته د خفګان هیڅ خبره ونه کړي. د دین پسې جماعت ته تشریف یوړو. هلته یوه ډله د منبر سره ناسته وه جړل یې. لږ ساعت هلته کېناست خو د څه غم د وجې صبر ونه شو. نبی علیہ السلام چې کوم ځای تشریف فرماو هغه خواته یې تشریف یوړو. رباح رضی اللہ عنہ یو غلام په ذریعه چې د بیټک په دروازه یې خپې وړاندې کړې وې او ناستو د دننه د حاضرۍ اجازت یې وغوښتلو. هغه وخت هغه خدمت کې حاضر شو او د حضرت عمر رضی اللہ عنہ د پاره اجازت وغوښتو خو نبی علیہ السلام خاموش شو، هیڅ جواب یې ورنکړو. حضرت رباح رضی اللہ عنہ راغی هم دا جوابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته ورکړو چې ما نبی علیہ السلام ته عرض وکړو خو هیڅ جواب یې رانکړو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا امید شو، منبر څخه راغی کېناستو خو صبر یې ونه کړی شو او لږ ساعت پس بیا حاضر شو او د نبی علیہ السلام او د حضرت رواح رضی اللہ عنہ په ذریعه اجازت بیا وغوښتو. دغسې درې وارې وشو چې د بېقرارۍ سره د غلام په ذریعه د حاضرۍ اجازت غوښتنه او د هغوی له طرفه په جواب کې خاموشي وه د نبی علیہ السلام. دریم واری چې کله واپس کېده نو حضرت رباح رضی اللہ عنہ आवाज ورکړو چې تاسو ته د حاضرۍ اجازت وشو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت کې حاضر شو د نبی علیہ السلام. نو وی لیدل چې نبی علیہ السلام په یو پوز کېږي ناستو چې څه سیس پرې غوړېدلی نه دی. په دې وجه پاک د هغه په پاک وجود باندې د پوزکي نښې جوړې شوي دي. په ښکلي وجود نښې صفا ښکاري او سر مبارک ته یې د څرمنې یو بالښت دی چې د کجورې د ونې پوټکي نه ډک شوی دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایي چې ما سلام وکړو او د ټولو نه اول مې ترې تپوس وکړو چې آیا تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی؟ نبی علیہ السلام وفرمایل نه. د دې نه پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایي ما د دې نه پس ما د خوشطبعۍ په طور عرض وکړو ای د الله رسوله مونږ قریش خلک په ښځو زورور وو خو چې کله مدینې ته راغلو نو ومو لیدل چې د انصارو ښځې په سړو زورورې دي
دوی ته چې وکتل نو د قریشو ښځې ترې هم اثر واغستو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې یوه نیمه خبره مې نوره هم وکړه چې په هغې سره د نبي علیه السلام مسکی شو. ما ولیدل چې د کور ټول سامان داو، 3 څرمنې چې رنګ شوي نه وي او یو لږ شان وربشي چې په یو ګوټ کې پرتې وي. ما خوا دې خوا نظر واچولو نو د دې نه سوا هېڅ نه و. ما چې دا ولیدل په ژړا شوم. نبی علیه السلام وفرمایل حضرت عمر رضی الله عنه ته چې ولې جاړي؟ عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما عرض وکړو ای د الله رسوله ولې به نه جاړم چې د پوزکۍ نښې ستاسو په وجود مبارک باندې جوړې شوي دي او د کور ټول سامان دا دی کوم چې زما مخکې دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي بیا ما عرض وکړو ای د الله رسوله دعا وکړئ تاسو په امت هم د دنیاوي پراخي وشي. د روم او پارس والا سره د بېدینۍ چې د الله تعالی عبادت نه کوي په هغوی دا پراخي. د قیصر او کسرا خو د باغونو او نهرونو په منځ کې وي او تاسو د الله تعالی رسول یې او د هغه خاص بنده یې او دا حالات مو دی. نبی علیہ السلام ډډه وهلې وه. حضرت عمر رضی الله عنه دا خبرې چې واورېده نو کېناستو او نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل چې عمره آیا ته لا تر اوسه په شک کې پروت یې؟ حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل واوره. حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل د آخرت پراخي د دنیا د پراخۍ نه ډېره بهتر ده. د کافرانو ته طیبات او ښه څیزونه په دنیا کې میلاو شو او زمونږ دپاره آخرت کې دي. حضرت عمر رضی الله عنه عرض وکړو ای د الله رسوله ما دپاره بخښنه وغواړه چې واقعي ما غلطي وکړه. دا د دین دنیا د بادشاه الله تعالی د دنیا سپین رسول صلی الله علیه و آله وسلم طرح عمل دی چې په پوزکي هیڅ څیز غوړېدلی نه دی، نښې په بدن جوړې شوي دي. د کور سازو سامان حال هم معلوم شو. په دې کې یو کس د دعا درخواست وکړو نو تنبیه یې وفرمایله. حضرت عائشہ رضی الله عنه نا چا تپوس وکړو چې تاسو په کور کې د نبی علیہ السلام بستر څنګه وه؟ وی فرمایل یو څرمنه وه چې د کجورو د ونې پوټکي نه ډکه شوې وه. حضرت حفصې رضی الله عنه نه هم چا تپوس وکړو چې تاسو په کور کې د نبی علیہ السلام بستر څنګه وه؟ وی فرمایل چې د بوجۍ کپړه وه چې هغه به مو غبرګه کړه. د نبی علیہ السلام لاندې وغوړوله. یو ورځ مې خیال وشو که چیرې 4 برغه یې کړم نو زیاته به نرمه شي. نو داسې مې وکړل. نبی علیہ السلام وفرمایل چې د شپې دې څه غوړولي وو؟ ما عرض وکړو چې هم هغه کپړه وه خو 4 برغه کړې مې وه. ویې فرمایل هم هغسې کړه څنګه چې لومبۍ وه. د هغې نرمې شپې د پاسېدونکو منع کوونکې جوړېږي.